یره د ترورۍ زویه د خولګۍ نه دې زار شمه افرین دی یو پتا دی داسې ښکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو به یو ښځه هغه په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته کتا کم چې د غټو ښځو باره کې به د هغې ویډیوګانې جوړولي، هغې سره چې نن کم حرکت شوی دی او په کم حالت کې هغه ګرفتاره کړی شوی دی، نو که زه تاسو ته ویم نو تاسو به ډېر زیات حیران شئ. خو له ټول نه مخکې راځو د هغو زه یو ویډیو تاسو ته پلی کوم، هغه وګورئ، نو بیا وروسته چې کوم دی په دې باندې خبره کوو. زهرېږي به ښایسته د غټې ښځې نه چې کور ته راننوځي نو ټول ستړیوالی د انسان ختم شي. داسې ښکلې د کابل مڼه سره سره تاویږي، ورکه دې وچه ښځې شي. ته به وایې چېرته په شنډۍ کې زړه وچه تورۍ راځوړنده ده چې کور ته راشي وران مخ. دا ښځه چې کوم دی هغه د مردان پولیسو په کم حالت کې ګرفتاره کړې ده، نو هغه هم زه تاسو ته ښیم. د مردان پولیسو کم فیسبوک پیج چې دی د هغې نه چې کوم پوسټ کړی شوی دی، نو هغې کې تاسو کتی شئ. د تانه شیخ ملتون पुलिस की काबाखाना चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, मरूफ टिकटॉकर गैरमर्द के साथ रंग रैलियां मनाती हुई काबिल एतराज़ हालात में गिरफ्तार टिकटॉकर परी खान शेख मलतून टाउन की रिहायशी पजीर घर में काबाखाना चला रही थी. फहाश औरत के खिलाफ कार्रवाई, इर्द गिर्द शहरों की शिकायत पर की गई है. दीगर दो अपराध परी खान के कमरे से नाजीबा चीज़ भी बरामद. यानी तासो कते शي چې د کم ټیک ټاکر چې دا هغه تاسو په سکرین کته شي چې د دې د کمرې نه چې کم دي داسې ناجیبه شیونه هم هغه برآمد کړی شوي دي. بل دا چې کم درې کسان د دې سره وو او په هغې حالت کې دا ګرفتار کړی شوي د دوه کسان چې کم دي هغه د دې نه په موقع باندې تښتېدلي دي. یو کس د هغې سره ګرفتار کړی شوی هم دی. بل د دې ټیک ټاک ویډیو به تاسو هم ګورئ، څه قسمه بکواس چې دا کوي، څه قسمه ویډیو چې جوړوي، نو هغه هم ډېر زیات یو د افسوس مقام دی چې زمونږ کم حکومت چې دی د دې خلاف هغه اوسه پورې داسې حواس چوت نه کړو چې د داسې کسانو خلاف هغه قانوني کاروایي مخې ته راوړي او داسې کم فحاشي چې خورئ د هغو کم نوم نشان چې دی هغه ورک شي. نو مردان پولیسو یو ښه نر کار یې کړی دی، موږ د هغې ستاینه کوو چې داسې فحاش ښځه یې هغه ګرفتار کړې ده او هغه هم په موقع باندې د کم سړو سره ګرفتار کړی شوي ده. خو د دې خلاف اوس داسې قانوني کاروایي پکار ده چې د هغې خلاف قانوني کاروایي وکړي او نور کسان چې کوم دی دې نه عبرت والي او داسې کارونه نه کوي. نو دغه معلومات هم تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د الله په امان.